نوښار کې د زیدي په علاقه کې په زیدي کالونۍ کې یو 6 کلنې ماشومې سره خپل د تره زوی ناروا غلط کار کړی دی، چې بیا د پولیس په وینا چې د ملزم چې دی د دغه علاقې د خلکو په مرسته باندې ګرفتار شوی دی. دغه ماشومې کوم طبي معاینه چې د هغه هم شوې ده او د هغې نه دا تصدیق شوی دی چې بالکل دې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی دی او د مجرم یعنې ملزم دغه نمونې هم د ډي ان اې لپاره فرانزیک لیبارټري ته لیږل شوي دي. ویل کېږي چې د ارشد حسین ښځه کوروالا چې د زیدې کلونۍ اوسېدونکې ده چې دا کلونۍ په نوښار کې ده، هغې په خپلو خبرو کې ویلي دي چې د هغې 6 کلنه ماشومه لور فریال د لوبو دپاره د کور نه بهر تلې وه چې 2 ګنټې پس بیا هغه په ژړا راغله او ویې ویل چې زه خپل د تره زوی چې د هغه نوم جلال دی د عبدالناصر زوی دی د زیدې کلونۍ اوسېدونکی دی، وایي چې هغه ونیولم ځان سره په تیاره کې دوراني سټریټ ته ډاک ته بوتلم، هلته یې را سره ناروا کار وکړو. د دغه ښځې په وینا چې وایي خاوند یې هم بهر ملک کې دی او پولیسو دغه 26 کلن جلال د عوامو په مرسته باندې ګرفتار کړی دی او د هغه په خلاف مقدمه درج شوې ده. که موږ تاسو وګورو نو یو اړخ ته په پښتنو باندې د دماکو عذابونه نازل دي او بل طرف ته پرې بیا داسې عذاب، دا هم زموږ د عملونو نتیجه ده. دغه د پښتنو عملونه دي چې د تره لور سره د ماما لور سره ناروا زیاتې غلط کارونه دغسې عملونه کوي، نو بیا ضرور د هغې نتیجه په دغه شکل کې راوځي. الله تعالی ناراضه دی، الله تعالی خفه دی. پاک رب دې زموږ ستاسو نه ناراضي شي، پاک رب دې زموږ ستاسو نه خفه کېږي، الله پاک دې زموږ ستاسو ګناهونه معاف کړي. یقینا چې کله هم الله پاک راضي شو زموږ ستاسو به ټول مشکلات حل شي.